جنرال دوستم وای د غني دیکتاتورۍ ته له تسلیمېدو مرګ ښه دی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ خپل ولسمشر غني سختې نیوکې وکړې او ګواښنه یې وکړه که ولسمشر غني خپل چلند کې بدلون راوستلی وای نو پایله به د افغانستان لپاره مثبتې وي. جنرال دوستم د پارلمان یو شمېر وکیلانو ته وینا کې ویل د ولسمشر غني دیکتاتورۍ ته له تسلیمېدو مرګ غوره بولي. ښاغلی دوستم وویل دی له ولسمشر غني ترڅنګ د یو مټ په څېر ولاړو، خو هغه د خپلو سلاکارانو خبرې ومنلې او افغانستان څخه وتښتېد. نن یې افغانستان په بد حالات کې پرېښود. جنرال دوستم نیوکه وکړه، ما هر وخت کوشش کاو چې له اشرف غني سره ملاقات وکړم، خو هغه ما ته د ملاقات اجازه نه راکوله. افغانستان نن په بد حالات کې دی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.